بسم الله الرحمن الرحیم. درنو دوستانو، السلام علیکم ورحمت الله. ډیر خوشحاله یم چې ډیره موده وروسته له تاسو سره زه بیا مخامخ یم او دا ځل مې پلان دا دی چې ان شاء الله حد اقل هفتوار 15 دقیقې دغه وخت یو لنډه خبره ولرو د سایکولوژي په اړه یا د ارواپوهنې په اړه. دغه نوم هم زما په نظر درست نه دی، خو هغه وروستی بحث دی، کله به خبرې پرې وکړو. د اوس لپاره لکه څنګه چې ما ویلي وو، دا برنامه امتحاني ده، ګورو چې څنګه کیږي او څه نظر موجود دی په اړه یې. د هغې تر څنګ ما غوښتل چې په دې اوله برنامه کې فقط په دې باره کې خبره وکړو چې آیا د سایکولوژي په اړه یا د ارواپوهنې په اړه کومې خبرې منل پکار دي، کومې خبرې منل نه دي پکار. مونږ یو شی لرو په نامه د پاپ ساينس یا پاپولر ساينس. دې ته پاپ د امغه یو مصدر پاپ سایکولوژي یا پاپولر سایکولوژي هم ده، چې مثلا هر څوک راځي او خبره کوي فیسبوک کې، ټویټر کې، لینکډین کې لیکي چې سایکولوژي وایي که دغه څه وکړي هغه څه کیږي، یا سایکولوژي وایي که چیرې دغه 15 کارونه وکړي ستاسو ژوند دا رقم جوړیږي، یا سایکولوژي دا ویلي واغه ویلي. دا داسې مسایل دي چې دې ته موږ پاپ سایکولوژي وایو او هغه حتما درست نه وي. ډاکټر صاحب صبور، علیکم السلام ورحمت الله، بخیر راغلی ورور. نو زه دې یو مثال تاسو ته وایم. یو وخت کې یو چا یو ګروپ کې لیکلی وو، یو ډاکټر صاحب هغه لیکلی وو چې دغه یو شپېته خبرې چې تاسو لیکم د سایکولوژي له یو شپېته کتابونو نه هم زیات اهمیت لري. ما چې پوښتنه ترې وکړه چې په څه اساس، هغې ویل چې زما شخصي تجربې په اساس. نو دلته اوس اول درس هم دا دی چې د هیچ شخصي تجربه مونږ د علمي مصدر په حیث نشو منلی. دا یو شی دی چې ډېر مهمه ده. زه دا نه وایم چې کوم کتابونه چې موږ په افغانستان کې وینو ایران ته ترجمه کیږي یا پښتو فارسی کې لیکل کیږي د سایکولوژي په اړه ټول غلط دي. داسې نه ده. خو او دا یوازې د افغانستان مشکل هم نه دی. دغه پاپ ساينس یا پاپ سایکولوژي یا پاپولر سایکولوژي دا ټوله دنیا کې دا مشکل شته دی. تاسو به وګورئ چې په انګلیسي هم ډېر زیات داسې چینلونه شته په ټویټر او فیسبوک کې چې په همدې مسایلو باندې خبرې کوي، د خلکو توجه جذبوي، پیسې پیدا کوي، کانټنټ کریشن ورته وایي، دا هر څه کوي. نو دا شته دی، دا یوازې د افغانستان مشکل نه دی، خو زموږ مشکل لږ عمیق ځکه دی چې نور دنیا کې د مقابل کې کار هم کیږي. مثلا زه په یو پوهنتون کې کار کوم، دلته موږ ریسرچ کوو، څېړنې کوو، ساينسي سایکولوژي باندې هم کار کوو. افغانستان کې دا کار نه کیږي ځکه زموږ کریکولم 40 کاله کېږي چې اپډیټ شوی نه دی. مونږ خپل ریسرچ تولیدو نه، مونږ پروډکشن اف ریسرچ نه کوو، مونږ یوازې مصرفوو. د نور دنیا څېړنې راوړو، مصرفوو یې، په افغانستان کې له هغې استفاده کوو. غټ سوال ته دا دی چې کومې موندنې چې امریکا کې شوې هغه افغانستان کې تطبیقیږي که نه. دا غټه مسله ده او دې ته غټه توجه پکار ده ځکه د افغانستان کلتور او د امریکا کلتور فرق کوي. هغه څه چې امریکا کې درست دی هغه حتما په افغانستان کې درست نه دي. نو دغه مسله ده چې توجه پکار ده. نو د حتی د مصرف وخت کې هم آیا هغه موږ مصرف کولای شو کنه، دا مهمه ده. یو کتاب لیکل کېږي امریکا کې، مثلا آیین دوستیابي چې ډېر مشهور کتاب دی، افغانستان کې د هر چا خوښیږي لولي، هغه لیکل شوی په یو غربي کانټکست کې، په یو غربي سیاق او سباق کې دی. آیا افغانستان کې په همغه رقم تطبیقي کنه؟ دا غټ سوال دی او د دې لپاره دې ته فکر پکار دی چې آیا هر څه چې موږ بیرون لولو هغه رقم هو تطبیقیږي کنه. دا نو دغه د یو کتاب یا د یو مسله چې موږ لولو، یو ژورنال آرټیکل لولو، آیا هغه په هغه شکل چې دا په هغه شکل تطبیقي کنه؟ دا بل سوال دی چې باید متوجه اوسو. نو دې د خبرې هدف مې دا دی چې هر خبره چې هر څوک کوي دې لپاره چې زما خوښیږي یا زما نظر مطابق دا هغه موږ دغه لپاره نشو منلی. دته کچيري هغه څه چې موږ ته ښه ښکاري یا زموږ خوښیږي هغه موږ هغې ته موږ کنفرمیشن بایس وایو. په دې باندې پوره یو ورځ هغه کېدلی شي، بحث کېدلی شي، بیل غټ بحث دی. مګر دلته مخکې چې زه وړاندې لاړ شم تاسو ته د سایکولوژي تعریف کوم، ساینسي تعریف کوم یا هغه علمي تعریف چې اوس رواج دی هغه کوم. سایکولوژي چې موږ تاسو ارواپوهنه ورته وایو، فارسي کې روانشناسي ورته وایي، دا د انسان د سلوکو او د فکری پروسو یا فکری پروسسونو کاګنیشن موږ ورته وایو، د هغې ساینسي مطالعه ده. دا ساینسي دلته ډېره مهمه ده.
مونږ ګورو په ساينسي میتود نه استفاده کوو، مونږ نه مطالعه کوو. یعنی زما شخصي نظر نه دی. ساينسي میتود معنا دا ده چې زه باید سوالنامې ولرم، زه باید د خلکو سلوک وګورم، هغه باید ریکارډ کړم، بیا هغه باید زه تحلیل کړم، بیا هغه باید زه ولیکم، مانوسکریپټ ورته وایي، ژورنال لپاره یې ولیکم، بیا هغه زه باید ولېږم چې نور خلک چې په دې مسلک کې له ما زیات پوهېږي هغوی دا ریویو کړي، پوښتنې پکې وکړي، هغه ته موږ پیر ریویو وایو. هغې نه بعد بیا په اکاډمیکو ژورنالونو کې چاپ شي یا پبلش شي. چاپ معنا پبلش معنا دا نه چې حتما په کاغذ کې چاپ شي. هغه بیا موږ د ساينسي ایویډنس په شکل په حیث منو، او هغه بیا موږ کولای شو دلیل ترې وړاندې کړو چې هو واقعا دغه یو ساينسي پدیده ده، او داسې هم نه چې یو ځل هغه وشي او موږ هغه قبول کړو. یو بل شی موږ په ساينس کې لرو چې هغې ته موږ ریپلیکیشن وایو. ریپلیکیشن معنا دا ده چې کومه څېړنه چې ما کړې ده دلته مې ډاټا کلیکشن پې کړی دی او هغه ما نشر کړی، همدغه مثلا ډاکټر صاحب صبور عمر هم وکولای شي، مثلا یو بل څوک په افغانستان کې وکولای شي. بیا هغه ټولو ځایونو کې عین پدیده موږ پیدا کړو چې نیوزیلند کې سره رقم کېږي، همغه رقم افغانستان کې هم وشي، همغه رقم پاکستان کې، امریکا کې، اروپا کې، هغې ته موږ ریپلیکیشن وایو. بیا هغه ټول یو ځای کوو، بیا هغه ایویډنس موږ یو ځایي شکل ګورو چې آیا دا ټولو ځایو کې همدغه شی کېږي که نه کېږي، او که نه کېږي کوم فرقونه موجود دي. بیا هغې نه بعد هغه موږ د ساینټیفیک ایویډنس په حیث منو، او هغې نه بعد موږ کولی شو هغې ته موږ یو پدیده ووایو، ساینسي پدیده، او هغې په اساس موږ دلیل ونیسو چې هو واقعا دغه پدیده موجوده ده، او مثلا ډپریشن په دغه شکل ځان ښیي او دغسې باید علاج وشي. نو موږ نشو کولای چې مثلا د دې لپاره چې یو چاته په سبزه باندې قدم وهل خوند ورکوي، خوښیږي، موږ فکر وکړو، یو حکم وکړو چې دا سبزه باندې ګرځېدل ټول ته ګټه کوي. هو هغه شکل باندې دا کولای شو چې موږ دا تجربه کړو، ډاټا کلیکشن وکړو، ډاټا کلیکشن موږ ورته وایو، معلومات جمع آوري کړو، هغه تحلیل کړو، هغه ولیکو، هغه پبلش کړو. دا دومره ساده هم نه ده چې زه وایم، دې ته زیات تیوري کار په کار وي، باید هغه ټریننګ د تحقیق شوی وي، میتودولوژي باندې باید موږ پوه شو، ریسرچ باندې پوه شو، احصایه باندې پوه شو. دې ته مکمل مثلا خلک 3 کاله 4 کاله دې کې درس وایي. نو هدف مې دا دی چې په دغه شکل سره موږ کولای شو وړاندې لاړ شو، او په دغه شکل سره که چیرې یو ایویډنس یا یو ثبوت موږ څوک لرو، بیا هغه موږ منلی شو. تاسو یو بل مثال در کوم، یو ورځ په یو بحث کې زه ناست وم، په همدغې باره کې مو خبرې کولې، آنلاین و. نو ما وویل چې ښه، زما په نظر ټولنیزه سایکالوژي کې دغه تیوریګانې موجود دي. که چیرې موږ غواړو چې مثلا د خلکو ترمنځ، د اقوامو ترمنځ مشکلات کم کړو، دغه تیوریګان نه باید موږ استفاده وکړو، او په دغه شکل په دې باندې زه کولی شم بحث وکړم. اوس تاسو ته زه نه غواړم چې خستم کړم دې سره، خو ما ورته وویل چې په فلاني ژورنال کې فلاني لیکوال دغسې ویلي، فلاني ژورنال کې فلاني دغسې ویلي. نو دلته یو بل څوک و، هغې هم ویل چې ډېر زیات ثبوت شته دی چې هغه فلانی کار هم کار کوي، هغه فلانی شکل باندې هم راغلی شي. ما تاسو کولی شئ ماته د ژورنال نوم واخلئ، کوم ژورنال کې دا راغلی دی، کوم لیکوال، کوم عالم دا خبره کړې ده. ولا داسې ډېر شته دي، خو زه اوس ذهن کې مې نشته. دا موږ د هیچا نه منو. ګورئ، موږ یو شی دی برډن اف پروف ورته وایو. برډن اف پروف معنا دا دی چې که چیرې زه یوه خبره کومه چې مثلا د انکشافي روانشناسي په اساس د ماشومان د لویولو 4 طریقې موجودې دي، زه باید د هغې ثبوت راوړم. زه باید تاسو یا کتاب درته وښیم، یا باید یو اکاډمیک ژورنال درته وښیم چې دې ژورنال کې دا خبر راغلی، فلاني عالم دا خبره کړې. زه په خپل سر دا دعوه نشم کولی. که چیرې وایم چې دغه ما سره اوس ثبوت نشته، زه سوچ پکې کوم، دا غلط ده، دا باید ته راسره ونه منئ. نو دا ډېره مهمه ده. موږ باید critical thinking ولرو، دته تنقیدي فکر همدې لپاره دی. موږ چې پوهنتون وایو، پوهنتون کې موږ تنقیدي فکر زده کوو، critical thinking زده کوو. تنقیدي فکر یا critical thinking معنا دا ده چې که چیرې ماته څوک یوه خبره کوي، تر څو هغه ماته ثابته نه کړي، زه هغه د علمي حقیقت په حیث نه منم. درسته ده، دا ستا شخصي نظر دی، subjective opinion هر څوک کولی شي ولري، مګر هغه ماته د علمي نظر په حیث مه راباندې خرڅوه، تر څو چې ماته ثابته نه شي چې دا علمي یا ساینسي میتود باندې دا خبره پروف شوی ده یا د هغې ایویډنس موجوده دی، د هغې شواهد موجوده، زه نه سره منم. او برډن اف پروف ما باندې دی. زه چې کومه خبره کوم، د هغې دلیل زه باید راوړم. داسې نه کېږي چې خبره زه کوم، دلیل ته پیدا کړه. نه، دلیل به ته خپله پیدا. نو دغه ډېر مهمه دی. دا critical thinking ډېر زیات مهمه دی. او زموږ وظیفه د اورېدونکو په حیث، د مصرفونکو په حیث دا ده چې باید موږ پوښتنه وکړو.
باید پوښتنه وکړو چې دا خبره په کوم ځای کې راغلې، په کوم اساس تاسو دا خبره کوي. دا خبره پارچه ښه نه لګېږي، ځکه د سایکولوژي داسې یو شی دی چې هر څوک وایي ولا دا کامن سنس دی، زه پرې پوهېږم، ته هم پرې پوهېږې، ټول پرې پوهېږو. داسې نه ده. دې کې ډېر غټ کار کېږي، غټ کتابونه لیکل کېږي. نورو ملکونو کې په میلیونهاو ډالر هر پوهنتون هر کال مصرفوي تر څو نوې پدیدې، رواني پدیدې مطالعه کړي، هغې کې ریسرچ وکړي، هغه پبلش کړي. نو د دې شاته ډېر زیات کار کېږي چې یو عادي خبره موږ رااخلو، هغه ثابتوو او هغه ساینسي حقیقت باندې بدلېږي. دې کې ډېر زیات کار کېږي، دا داسې اسانه نه ده. نو د همدې لپاره په دې پوهېدل پکار دي چې هره خبره او هر دعوا چې هر څوک په سوشل میډیا کې کوي هغه حتمی نه ده چې درسته وي. یوازې سایکولوژي کې نه ده، په ټول ساينس کې دا خبره طب کې دا تطبیق کیږي، په بیولوژي کې دا خبره تطبیق کیږي، په فزیک کې دا خبره، کیمیا کې، هر علم کې. خو زه سایکولوژي مثال ځکه در کوم چې زما خپل مسلک هم دا دی. ښه سوال اوس دا پیدا کیږي چې موږ د ریسورسز یا د اخذونه منابع چیرته پیدا کوو. معمولا دوه شیان دي، یا کتابونه دي، هغه کتابونه چې د علمي ژورنالونو له مخې یا د هغو په اساس لیکل شوي وي، مثلا د سایکولوژي او ټکسټ بوک وي، یا مثلا د طب او ټکسټ بوک وي، یا مثلا د بیولوژي او ټکسټ بوک وي. دا ټکسټ بوکونه یا د پوهنتونونو کتابونه چې لیکل کېږي د په آخر کې ریفرنسز وي، کنه ډېر زیات ریفرنسونه وي، په زرهاو ریفرنسونه وي. هغه همدغه ژورنال آرټیکلونه دي، اکاډمیک ژورنال آرټیکلونه دي چې هغه لیکل شوي دي، تجربې شوي دي او له هغو نه دوی اخذ کړی دا کتاب لیکلی دی. که تاسو یو کتاب بازار کې اخلي یا د اخر کې ریفرنس نه اوسېږي، هغه کتاب علمي کتاب په حیث زه نه منم، دا زما معیار دی. زه نه وایم چې هغه کتاب غلط وي، شاید درست وي، مګر زه د معیار په حیث نه منم. که چیرې یو کتاب راځي او د علمي کتاب دعوا کوي، هغه باید خپل ریفرنس اخذونه ولري، معلوم وي چې له فلاني ژورنال نه ما استفاده کړې ده او دا مسایل ما لیکلي دي. نو خبره راغله خیر ژورنال له کومه کېږي. اکاډمیک ژورنالونه چې دي دا یو معیاري ضرورت دی په دنیا کې، دا یو معیار دی. که چیرې هر مسلک کې هغه مسلک که ټولنپوهنه وي، سوشیولوژي وي، که سایکولوژي وي، که انجینري وي، که فزیک وي، که کیمیا وي، که طب وي، که هر مسلک وي، که کمپیوټر ساينس وي، معمولا اساس د ریسرچ همدغه اکاډمیک ژورنالونه دي. لکه ما چې تاسو ته مخکې ویلې څېړنه کېږي، هغه څېړنه لیکل کېږي په یو خاص فارمټ لیکل کېږي. مثلا موږ سایکولوژي کې APA فارمټ باندې هغه لیکو، بیا هغه تاسو یو اکاډمیک ژورنال ته لیکئ، سبمټ کوئ، هغو ته لیږئ چې ما دغه څېړنه کړې ده، غواړم ستاسو په ژورنال کې دا نشر شي. بیا هغوی ریویو کوي، ما چې مخکې ویل پیر ریویو، نورو خلکو ته لیږي چې همغه مسلک کې پوهه ولري، هغوی به دا ریویو کوي چې آیا دا په ستاندرد درست دی که نه دی، او آیا څنګه چې موږ په یو هغه تجربه شوی کنه تجربه خپل پوښتنې کوي، خپل فیډبیک درکوي، دغه په اساس تاسو بیا دا درستوي او هغه نه بعد به نشري. نو دا د کې به یو مهمه خبره ده چې د کې یو معیاري ژورنال دی چې واقعا درست ساينسي ژورنال دی، هغه موجود دی او د دنیا په معیار برابر دی او هغه کې باید موږ نشر کو. خو دغه ترڅنګ یو بل شی هم شته دی، موږ کار کوونکی ژورنال ورته یا پریډیټری ژورنال ورته. پریډیټری معنی کار کوونکی، دا د ژورنال نه چې مثلا جوړیږي په هند کې، په بنگلاديش کې، په یو بل هیواد کې، او دوی ته تاسو مثلا خپل هغه لیکي، خپل آرټیکل ورته لیکي، دوی مثلا 2 هفتو کې یو هفته کې پبلش کوي، تاسو نه $400 غواړي او دا پیر ریویو نه ورته کوي. مقصد هر شی چې ورته ولګي هغه پبلش کوي. دا سټانډرډ نه دی، دا معیار نه دی. معیاري ژورنالونه معمولا معلوم وي د هر مسلک. مثلا ما نه پوښتنه وکړه زه په سایکولوژي کې د معیاري ژورنال نوم درته اخیستلی شم، او ما ته ځکه معلوم دی چې دا څومره 8 کاله کېږي سایکولوژي کې زه کار کوم، درس مې ویلی دی، هماغه اول نه موږ د ژورنال سره معرفي شوي یو. خو د هغې ترڅنګ موږ دغه فریبنده یا کار کوونکی ژورنال هم پیژنو چې هغه کوم دی، هغه نه څنګه باید ځان موږ وساتو، ځکه هغه هم مهمه ده چې څوک موږ ته چل رانه کي او غلط سره باندې تیر نه کی. یو بل دا چې کچې زه د یو ساينټیست په حیث په داس یو ژورنال کې خپل ریسرچ یا خپل څېړنه پبلش کوم یا نشروم، دا زما په ریپیټیشن هم تاثیر کوي. سبا ته زما خبره خلکو ته د اعتبار ور نه ښکاري، ځکه ما د څه ورته د هولند یو بتیری کړی دي. نو دا ډیره مهمه ده او دا متاسفانه یو دلته ځکه یادوم او تاکید هم کوم چې متاسفانه افغانستان کې دا شی هم شوی دی. ما څه د مخکې واوریدل چې په بعضې پوهنتونونو دا جبري کړی وه
چې باید د علمي رتبه د ارتقا لپاره باید پبلیکیشن وشي، باید په ساينسي ژورنالونو کې خلک یا اکاډمیک ژورنالونو کې خلک خپل څېړنې نشر کړي. بیا همدغه یو لاره وه چې متاسفانه خلکو کوله، په یوازې دی چې هغه معلوم او ستاندرد او معیاري ژورنالونو ته خپل ریسرچ ولیږي، دوی به دغو ته لیږه. یعنی زه تاسو ته وایم که چیرې معیاري ژورنال ته تاسو یو څه ولیږئ، حد اقل د هغې په نشر کې 6 تر 9 میاشتو پورې لګي، او دا ژورنال ټول معلوم دي، لیست دي، د هغو ډاټابیس موجود دی، یا سکوپس دی یا سایکنټ دی یا مثلا پب ام ډي فکر کوم که څه دی. نو داسې مختلف هغه طبي دی، طبي ماته زیات نه معلوم، خو سایکولوژي کې مثلا سایک ډاټ نت دی یا سکوپس دی، په هغې کې انډکس کېږي. کوم ژورنال چې هغې کې انډکس شوی وي، دې معنا دا ده چې هغه معیاري ژورنال دی، د دنیا په معیار ساینسي معیار برابر دی. او کوم چې هلته نه وي بیا موږ په هغې باندې شک کوو. بیا بل لیست موجود دی چې هغې کې دغه ښکار کوونکي یا ښکاري ژورنالونه یا پریډیټري ژورنالونه معلوم هغه دي لیست شوي دي، هغې نه موږ ځان ساتو، ځکه هغې کې نشر کول زما خپله سویه د یو څېړونکي پیسې ښکته راولي، سبا ته زما هغه صحیح خبره هم څوک نه مني. نو دا ډېره مهمه ده چې دغه وپېژنو، او په دې باندې پوره یو بله ورځ بحث کېدای شي چې په دې باندې موږ خبره وکړو چې ښه درست ژورنال کوم دی، غلط ژورنال کوم دی، ریسرچ باید څنګه وشي، دا بېله موضوع ده. نو خلاصه د خبرې زما دا ده چې کوم معلومات چې موجود دی د سایکولوژي په اړه په افغانستان کې، زه نه غواړم چې وایم دا ټول باید کینسل شي، دا ټول کینسل کېږي نه، دا ټول غلط نه دی، شاید غلط وي شاید نه وي، زه دا نه وایم چې ټول غلط دی، خو زه د یو لوستونکي په حیث یا تاسو د اورېدونکي په حیث دې ته دعوت کوم چې دا پوښتنه وکړئ چې آیا دغه معلومات چې په دې کې نشر شوی له کوم ځایه راغلی، ایدې اساسي هغه سرچینه چېرته ده، دا ډېره مهمه ده. او نو پوښتنه کول یا we have to question it، هغه critical یا تنقیدي نظر په کار دی، تر څو پوښتنه وکړو چې دا معلومات له کوم ځای راغلي، آیا دا معلومات معتبر هم دي که هسې چا د خپل زړه نه خبرې لیکلي دي. دا یو شپېته زما تجربې چې ما شخصي کړي دي، یو شپېته کتابونه زیات اهمیت لري، دا خبره غلطه ده، دا هیڅوک په دنیا کې نه سره مني. یا مثلا ما ته وایي چې نه ستاسو خبره شاید صحیح وسیږي، مګر ډېر ژورنالونه دا خبره هم کوي، که ورته وایي ښه یو نوم یې واخله، والا اوس مې په یاد نه دي، دا څوک نه مني. دلته که تاسو په امریکا کې په اروپا کې دا خبره کوي، خلک خاندي درته. نو دغه که چېرې موږ غواړو چې زموږ علمي سویه عمل ته ورسېږي، همدغه معیار دی، باید هغه موږ ځان معیاري کړو. ډاکټر صاحب امرخیل، تاسو ته ښه راغلاست، مننه وروره، خوشحاله یم چې سره یاستئ. او د همدغه لپاره زه یو بله خبره هم کوم، زموږ وطن کې متل دی، هر کتاب یو ځل لوستو ارزي، زه دې خلاف یم. وخت زموږ ډېر زیات قیمتي دی، معلومات ډېر زیات دی، کتابونه ډېر زیات دي. مولوي صاحب شهاب ښه راغلاست ته وایم وروره، خوشحاله یم چې ګورم دې، مننه. زموږ وخت قیمتي دی، هر کتاب په اورېدو بخښنه غواړم، په لیدلو نه ارزي، په لوستلو نه ارزي. خپل وخت باید موږ داسې یو کتاب کې انویسټ کړو، ضایع نه ورته وایم، په داسې یو کتاب کې موږ ولګوو چې هغه واقعا درست ساینسي کتاب ولیکل شوی اوسي، تر څو هغه زموږ وخت وارزي چې هغې کې موږ مصرف کړو. هر کتاب په لوستلو نه ارزي، خصوصا د پاپ سایکولوژي یا مثلا د لپاره چې ما باندې ښه لګېږي دا کتاب ولا زما زړه خبرې کوي، د هغې لوستل حتمي نه ده چې هغه صحیح دي اوسېږي. نو دغه مهمه ده چې خپل معیار موږ باید وساتو. او همدارنګه بله خبره مهمه دا ده چې په افغانستان کې موږ تر اوسه پورې په سایکولوژي کې ریسرچ هم نه دی کړی. نو دغه یو ډېر د انګریزانو په اصطلاح اوپن پلیینګ فیلډ دی، کولی شو دا موږ وکړو انشاءالله په آینده کې، مګر اوس لپاره موږ زیات معلومات د افغانانو د سایکولوژي په اړه نه لرو. نو تر څو چې موږ دغه معلومات ټول کړی نه وي او دا موږ نشر کړی نه وي او یا معلومه کړی نه وي چې د افغانستان او نورو خلکو د افغانانو او نورو خلکو روان یا سایکي یو قسم ده، موږ نشو کولی چې نور دنیا نه هر شی راوړو او هغه په افغانستان کې تطبیق کړو. دا ډیره مهمه خبره ده. خلک ما نه هر وخت پوښتنه کوي چې مثلا ستا په نظر د افغانانو سایکولوژي په دغه او یا په هغې اړه څنګه ده. زه کولی شم د انګریزانو په اصطلاح ایجوکیټډ ګیس وکړم چې شاید دغسې وي یا شاید دغسې وي، مګر زه دقیقا یا په ډاډ دغه جواب چاته نشم ورکولی، ځکه ما ریسرچ نه دی کړی. نو دا ډیره مهمه ده. او خلک وایي هم چې دا څه رقم خلک دي 40 کاله په جنګ کې دي، مګر اوس هم مثلا خاندي. نو موږ او تاسو لپاره کوم دوستان چې علاقه لري، موږ او تاسو په دې کې ډیر زیات کار کولی شو، او په افغانستان نه موږ ډیر زیات ریسرچ ویستلی شو او ډیر زیات کار کولی شو. او دغه لپاره موږ ته بیس پکار دی، دغه لپاره موږ ته دغه صحیح شروع کول پکار دي. که څوک علاقه لري
زه خوشاله یم آماده یم چې دغه برخه کې کومک وکړم. ریسرچ زده کوئ، احصایه زده کوئ، سایکولوژي زده کوئ. زما علاقه ده چې ان شاء الله هر هفته همدغه وخت همدغه 15 نه 20 دقیقې په دې باره کې خبرې وکړم او زه آماده یم چې تاسو راته موضوع وټاکئ، په هغې باندې خبرې وکړم. مهمه ده چې دا علمي کار مونږ په همدغه شکل علمي امانت تاسو ته وړاندې کړم. زه دلته غرب کې ناست یم، په غربي هېواد کې ناست یم، زه دلته دې پوهنتون کې کار کوم. که زه دغه برنامه وکړم که ونه کړم ماته هغه نه کوي، ماته دوی اضافه معاش نه ورباندې راکوي. دا ځکه زه کومه چې زه فکر کوم چې ستاسو ما باندې حق دی، زما د وطن د خلکو ما باندې حق دی چې زه دغه علمي امانت تاسو ته په صحیح شکل ورسوم. زه دې لپاره دا کوم. نو ستاسو سپورت یا حمایه مې پکار ده او ستاسو فیډبک مې پکار دی. فیډبک راکوي چې دا خبره غلطه وکړه، زه به خپله خبره صحیح کړم. مګر زما هیله دا ده چې زه له لرې نه وکولی شم په دې برخه کې تاسو سره کومک وکولی شم، څه چې ما زده کړي تاسو سره شریک کړی شم تر څو تاسو ته مفید واقع شم. زما یوازې همدا هدف دی، بل څه هدف نه لرم. او مهمه هم ده چې مونږ د هر چا خبره چې مونږ ته خرڅوي یا روانشناسي ورته وایي یا سایکولوژي ورته وایي، زما امید یا ساينس ورته ونه منم. ځکه زیات خلک داسې شته دي چې استفاده کوي، زیات خلک ځان ته مارکیټ پیدا کوي، زیات خلک غواړي چې ځان ته اډینس پیدا کړي، سبا ته کانټنټ کریشن ورته وایي کنه، په یوټیوب کې یا په ټیک ټاک کې هغه باندې پیسې پیدا کوي. خلک شته چې د علم نوم بدلوي. نو هغه څه خلکو نه د ځان ساتلو لپاره مهمه ده چې مونږ درسته علمي لاره پیدا کړو. په همدې ځای باندې د نن امتحاني برنامه ختمومه. ان شاء الله آینده هفته که د خدای رضا وه په همدغه وخت همدغسې یو موضوع باندې بیا خبرې کوو. خدای دې وکړه چې زما خبرې ډېرې خستکونې نه وي تمامې شوي. د فیډبک په تمه یم، کامنټ تبصره هر څه چې کوئ په سر سترګو او خدای مو راوله. په الله م سپارمه. خدای په امان. ښه جمعه ولرئ. ما هم دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله.